سلامونه احترامات تاسو ګورئ زما چینل 300 سیکنډ د ثنا اجاز سره یعنی 300 سیکنډز وذ ثنا اجاز. نن چې مونږ دا کومه ویډیو را جوړو د ریس کالو د غټ اختر یعنی عید الاضحی چې ورته خلک وایي جوړ، خو پښتو کې ورته مونږ غټ اختر وایو. نو په دې غټ اختر باندې څه کول پکار دي، څنګه کول پکار دي، دا ډیره ضروري ده چې د خپل ملګرو سره شریک کړو. تاسو هم غواړئ چې تاسو په 300 سیکنډه کې ځان په مهمو موضوعاتو باندې، په سیاست باندې، په سیاحت باندې، د کتابونو په ریویو باندې پوه کړئ، نو خامخا زمونږ دا چینل ځان سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ. راځو خپل موضوع ته. نننۍ موضوع چې دا ډیره مهمه ځکه ده چې ډیرو ملګرو، ډیرو نه خو لږو ملګرو به نړۍ کې ځای په ځای چې پښتانه دي هغوی به نن خپل اختر لمانځلي، خو زیاتره ملګري به سبا خپل اختر لمانځي. اوس د غټ اختر چې ده دې ته د قربانۍ اختر هم وایي. اوس دا قرباني صرف دا نه ده چې مونږ زناور حلال کړو او بیا د خدای په دغه کې سنت ابراهیمي چې ده هغه پوره کړو، خو دا ځکه هم کوو چې خدای پاک دا غواړي چې مونږ کې د قربانۍ یو عادت، یو خوی راشي. هغه که بیا د وړوکي اختر د روژو په شکل کې دی، که د غټ اختر په قربانۍ په شکل کې دی. نو دې کې مونږ به نن خبره کوو په دې باندې. ټول نه اول خو دا ده چې کله اختر کې مونږ قرباني کوو، کله چې مونږ څاروي واخلو، نو څاروو په هکله هم چې مونږ پیسې زیاتې خرچ کوو په هغې باندې. قرباني خدای پاک دې له نه ده پیدا کړې چې مونږ د انسانانو ته ځان وښیو چې مونږ څونه ډېرې پیسې لرو، څونه ډېر زیات. دا د ښودلو شی نه دی، دا صرف خدای، ځکه چې انما الاعمال بالنیات، خدای د انسانانو نیتونو ته ګوري. نو کو مونږ قرباني کول غواړو، نو دونه دې وکړو چې بس هغه د قربانۍ د غم پوره شي، خو د خلکو د ښودلو دپاره یا خلکو ته د ښودلو دپاره دومره پیسې، دومره څیزونه په انویسټ نه کړو، بلکې په هغې په ځای کې مونږ د غریبانانو سره مرسته کولی شو. خپله قرباني اول او د هغې سره غریبانانو ته د قربانۍ څاروي اخیستی شو، د خپلو خپلوانو ته اخیستی شو، نو هغه زیاته مهمه ده. بیا په دې کې د ټولو نه مهمه دا هم ده چې کله قرباني وشي، نو زیاتره زمونږ د خلکو دا سوچي چې هغې دې کې قربانۍ کې 3 حصې جوړیږي، یو د غریبانانو یا د مسکینانو وي، یو د خپلو خپلوانو وي، یو د ځان دپاره برخه وي. زما یاد شي چې مونږ واړه مونږ به مور پلار وایي چې تاسو شا کوئ او ووایي چې دا یو د کم دی، لکه دې کې به دا نه و چې ښه غوښه ځان ته کوي، هغه به په داسې باندې به فیصله کېده چې یو ماشوم ته به یې وي چې ته فیصله وکړه، یا به هغه شا به یې کړه په هغوی ته به یې وایي چې دې کې کومه برخه د چا دپاره ده. د دې غټ دغه به دا و چې دا پکې ونه شي چې ښه غوښه د ځان دپاره شي، یا بده غوښه د غریبانانو مسکینانو یا د خپلو خپلوانو دپاره شي. نو د خپلو خپلوانو برخه ډیره ضروري ده. بیا خصوصي توګه د مسکینانو ډیره ضروري ده. دا غوښې د فریز کولو دپاره یا د فریزرونو ډکولو دپاره یا د باربیکیو دپاره یا د خوراکونو دپاره نه وي، دا د تقسیم دپاره وي. دا د قربانۍ یو جذبه پیدا کولو دپاره. یو خدای پاک دا مغواړي زموږ نه چې موږ په خپل چاپېرچل کې د خپلو خلکو، د خپلو خپلوانو، د مسکینانو د ټولو خیال وساتو. دا مهمه ده. بیا د دې ټولو هر څه سره یو ټولو نه مهم شی چې هغه دی صفایي. په دې اختر کې مونږ ګورو چې خلک څاروي حلال کړي، بیا په لارو کوڅو کې د خپل کورونو مخې ته، په خپلو کوڅو کې، په خپلو مالو کې ګندونه هم دقسې پرېږدي. دا بلا شي نن سبا د کرونا وایرس سره بلا شي بیماریانې دي چې هغه بیا ماشومانو ته هم لګي، انسانانو ته هم لګي. نو پکار ده چې مونږ د خپل صفایي ډېر خیال وساتو. چې چېرته مونږ څاروي حلال کړو، هغه ځایونه پکار ده چې مونږ صفا کړو. که خاورې وي چې خاورې پرې راواړو، که د وینځلو ځای وي پکار ده چې ووینځلی شي. هغه چې کم ګندونه پاتې کېږي هغه پکار دی چې صحیح طریقې سره حذف کړو، یا لرې کړو، یا د ګند په ځای کې واچو. صفایي ډېر اهم شی دی. خلک وایي صفایي نصف ایمان هم دی په اسلام کې ویل کېږي. نو بیا داسې دی چې د دې هم زیات خیال ساتل پکار دی. د دې هر څه سره په دې غټ اختر کې یو چې کوم ظلم مونږ کوو هغه دا دی چې هغه مونږ ټول کار، ټول هر څه مونږ په ښځو باندې واچو. په دې کې پکار ده چې سړي هم په هغه صرف حلاله نه بلکې هغه تقسیم چې کېږي، هغه غوښې چې کټ کېږي پکار د هغې کې هم برخه والي. بیا چې ټول دا غټ اختر په ښځو باندې په بورچي خانه کې تېرول، په میندو، په خویندو، په ښځو باندې، دا هم پکار د هغې کې ورسره مونږ برخه واخلو. ټول سړي وروڼه پکار دی چې په دې کې برخه والي. هغه هم انسانان دي، هغوی ته هم هغه شانتې حق دی چې هغوی اختر ولمانځي. بیا په دې کې که د چا سره ټول نه مهمه خبره، که د خپلو خپلوانو سره چا سره ناراضګي وي، خفګان وي، نو دا اخترونه صرف د دې دپاره نه وي
چې ځان د خوشحاله کړو دې دپاره مو وي چې خپلو خپلوانو سره هم که څه بد راغلی وي څه خفګان وي نو دا د 2 ورځو ژوند دی پکار دی چې موږ د هغې سره روغې وکړو او هغه خفګان هغه تکلیفونه چې دي هغه ختم کړو که تاسو غواړئ چې داسې نور ښه پروګرامونه واورئ او ښه موضوعاتو سکالو باندې خبرې واورئ نو زموږ چینل لایک